دا کار هرومرو کیدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې پیغمبران مو ورلېږلي دي او له پیغمبرانو څخه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو چې هغوی د پیغام رسولو فریضه تر کومه ځایه سرته ورسوله او هغو ته په مقابل کې څه ځواب ورکړ شو. بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجره د هغوی مخې ته وړاندې کړو او موږ چیرې غایب نه یو او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي. د چا چې د نیکیو پله درنه وي همهغوی به خلاصون ومومي او د چا چې د نیکیو پلې سپکې شي هغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک چلند کاوه. موږ تاسې له وسواک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسې ډېر کم شکر ویستونکي یاست.